کوم دا زموږ معمولي مطلب ده. میتھی دانه او تخم السی دا هم وزن واخلي یو کیلو او یو مریض لداسي نیم کیلو ورکوي پوه شوې. نو 2-3 میاشتې د دې استعمال وکړئ شي نو هارمونز کمای دي سره پوره کېږي، بدن کې خشکي وي، پړسو وي د زنانو چې کوم ده جسم باندې ویښتان راشي خاص کر مخ باندې، نو د هغې د خاتمې دپاره د یو بهترین نایاب شی دی او ماشاءالله به ډېر اعلی او بالانشین چې کوم ده نسخه ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن د کورس استادانو ملګري په ټوله جوړه وروي. استاد محترم د السی او میتھی دانه هم وزن دا ما یو مریض ته ورکړل، شوګر مریض و، د طاقت څخه هم ډېر کمزوري و، بدني طاقت مې هم نشته، کوم دغه طاقت چې و هغه هم نه و. نو دغه اوس راځي بس زه ورکوم، دی بس ډوډۍ موډۍ وخوري، کله بس یو کپه ور واړوي، کله کله پر مستو کې ورتوی کړي، پر مستو سره ډېر توی کړم مې بس خورم ښه خوند هم کوي. نو ډېر خوشحاله دی، داسې ځینې خوشحالي ازمیت واره بلا ګرده شم سبسید. بل ول یو شپه داسې وسوله چې خوب نه راتلی، خوب مې سره ګډ وډ وګرځي، خوب نه راتلی، بس ور ولاړ شوم او کپه مې راوسته ونه خوړه. یو څو دقیقې نه وې تېرې شوې چې داسې خوږ خوب مې کړی دی چې بې خیاله ده. نو دا واقعا ډېر ښه کار کوي.